نن تاسو ته داسې یو 8 ویب سایټ زه معرفي کوم چې تاسو د هغې طریقې کولی شئ خپل ډېر زیات کارونه په اسانۍ سره مخکې بوځئ. اکثر یې موږ ملګري دي یا فوټوشاپ والا کس پسې منډې وهي چې ورته پروفایل پکچر جوړ کړي، یا یو رایټر پسې ګرځي چې ورته ښه کانټینټ ولیکي، یا داسې کس پسې ګرځي چې دوه فایلونه ډیفرنشیټ کړي ورسره چې آیا دوی صحیح دي که غلط دي. دا ټول کارونه په انټرنیټ کې تیار ویب سایټ دی دوی دپاره چې کولی شي په اسانۍ سره خپل کارونه مخکې بوځي. ضرورت نه لري چې ته لاړ شي یو بل نفر هایر کې یا یو بل فرند ته خپل وایي. اول ویب سایټ ته راځو. پروفایل پک میکر. پروفایل پک میکر کې ته به لاړ شي، پروفایل پکچر یو دانه خپل به انتخاب کې، دا خپله بیکګراوند تا ته تبدیلی تاسو کولی شئ پریویو کې وګورئ. بیکګراوند تبدیلولی شئ، د بیکګراوند رنګ تبدیلولی شئ، شیډز پکې تبدیلولی شئ، څونه چینجز ته تاسو غواړئ خپل پکچر کې کولی شئ. نو ضرورت نه لرئ چې یو کس ته وایي ما ته خپل پروفایل پکچر جوړ کړه، یا بیکګراوند کټینګ تاسو ته نه درځي چې په کوم سافټویر کې وکئ. پروفایل پک میکر ته تاسو لاړ شئ، آنلاین پلیټفارم ویب سایټ ده، هغې کې کولی شئ خپل پروفایل پکچر تاسو جوړ کړئ. دویم ویب سایټ چې کوم ده مکس کټ. مکس کټ داسې یو ویب سایټ ده چې هغې کې ته کولی شئ فوټیج څه ضرورت لري، ته ویډیو ایډیټر یې یا ویډیوګرافر یې یا داسې یو پلیټفارم کې کار کوي چې تا ته ویډیوګانو ضرورت ده ډېر، خو ته فوټیج یې نشي اخیستلی، یا ځای نشته ده، یا کیمره ته اثر نشته ده، یا اجازه نشته ده. دې نه ته کولی شئ چې سرچ کا. اول قطار به تاسو ته د سپانسر راځي، زیاتره موږ ته انفاټو ایلیمنټس والا راځي. دې نه مخکې چې نور ویب سایټونه وګورو، که چیرې تاسو اوسه پورې موږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن باندې کلیک کړئ تر څو نور ویډیوګانو ته تاسو باخبر شئ. دې نه بعد لاندې چې کوم تاسو وګورئ هغه ټول فری دي. هر فوټیج چې تاسو پکاري کلیک کړئ، ډاونلوډ کړئ او خپل ویډیوګانو کې استفاده کړئ. دریم ویب سایټ هغه کسانو دپاره ده چې ډېر زیات علاقمندي له ریډینګ سره لري، مطالعې سره لري. ګډ بک ډاټ آی او په نوم ویب سایټ ده. دې کې چې هر رقم کتاب ته غواړئ شته ده، ته کولی شئ ریډ کړئ او هغه نه خپل سکل هم ډیولپ کړي. او دا هم پوهېږي چې څوک چې کتابونه زیات لولي هغه یو کوډ ده چې هغه ښه لیډري، ریډر ټوډے د لیډر ټمارو، داسې یو کوډ هم ده، تاسو کولی شئ دا فالو کړئ. خو دې پلیټفارم کې دې ویب سایټ کې 100 بکس دا آپشن چې کوم ده بهترین آپشن پکې دا ده، دا ته هغه 100 کتابه چې ټاپ 10 ریټډ کې دي، نو ډېر زیات یعنې لیدونکي لري، ډېر زیات لوستونکي لري، هغه کتابونه ډېر زیات خلک لولي. هغه تاسو ته 1 by 1 داسې درته ښیي چې اول قطار یې فرست رینک کې ده، دویم قطار یې سیکنډ رینک کې ده، همداسې تھرډ رینک کې. کولی شئ چې هر رقم موټیویشنل کتاب وي، ناول وي، تاسو کولی شئ دې ځای نه په اسانۍ سره هغه پیدا کړئ او ریډ کړئ. څلورم ټایم زون ډاټ آی او ده. دا هغه خلکو دپاره ده چې کوم فریلانسنګ کار کوي، د هغوی کلاینټس چې کوم دي مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، یا په کاناډا کې دي، امریکا کې دي، لندن کې دي، افغانستان کې دي، پاکستان کې دي، مختلفو ځایونو کې زندگی کوي. د هغې ټول ټایم ټریکینګ چې کوم ده د ویب سایټ له طریقې کېږي. دا ویب سایټ چې کوم ده ټایم زون ډاټ آی او دا وینډوز دپاره ده، میک دپاره هم وین په نوم ده په خیال مې. هغې کې تاسو کولی شئ چې میک لیپټاپونه چې څوک لري یا کمپیوټر چې څوک لري هغه پلیټفارم استفاده کړي یا ویب سایټ استفاده کړي. دې کې مثلا زه اوس کار کوم، د ما یو فرند دا په لندن کې اوسېږي، یو بل فرند دی بیا په اسټرالیا کې اوسېږي. د ما ټایم او د هغوی ټایم کې چې څونه فرق ده هغه ټول ډایرکټ ما ته هغلته ښیي چې دا دونه بجې دلته یا دونه ټایم فرق لري، دونه ډسټنس فرق لري. نو کولی شئ چې تاسو کله فریلانسنګ کار کوئ نو خپل ټایم ټریکینګ د خپل کلاینټ سره د دې ویب سایټ له طریقې سره هغه ټریک کوئ. بل ډیف چیکر ده. دا ما دپاره ډېر ښه ویب سایټ ده، زیات استفاده دی نه لرم. اکثر هغه خلک چې ډاکومنټیشنز کوي، لیکل کوي، یا یو ډاکومنټ ورکوي بل څوک لیکي پکې، هغې کې اضافه کوي کمی، هغوی دپاره دا ډېر یو ښه ویب سایټ ده. 2 آپشنه لري. یو کې مثلا ما یو ډاکومنټ خپله ولیکو، ما خپل فرند ته ورکړو چې دې کې ته چینجز راوله یا اضافه کړه یا کم کړه. زه اوس که خپل هغه وګورم نو ما باندې به ډېر وخت ضایع کېږي، ما به خپل به م ریډ کوم، د هغه به م ریډ کوم چې کوم ځای کې اضافه ده او کوم ځای کې کموالی ده. دې ویب سایټ کې ډیف چیکر کې یو ځای کې تاسو به خپل ډاکومنټ اپلوډ کړئ، ورډ یې که ټیکسټ اوسي هر څه اوسي. بل خواته به تاسو هغه ډاکومنټ اپلوډ کړئ چې کوم تاسو ستاسو فرند چیک کړی ده، چینجز پکې راوستي دي، هغه نه بعد اپلوډ کړئ. چې کله دواړه اپلوډ شول اسانۍ سره په یو کلیک سره څونه ټیکسټ چې هغې کې اضافه شوي او کم شوي
هر څه تاسو ته ډایرکټ ښیي. اول ته ډیف چیکر په نوم آپشن درکوي چې دغه ډیف چیکر دا چیک کړي دي دا یې تا ډاکومنټ کې نشته او دې کې شته ده. او بل چې کوم دا پکچر ډېر ښه ده. مثلا 2 پکچر دی، یو نفر عکس تاسو ایډیټ کو، یو اوریجنل ده او یو چې کوم ده ایډیټډ ده. تاسو کولی شئ چې دا دواړه اپلوډ کړئ او هغه اپلوډینګ نه بعد د دواړو فرق تاسو ته ښیي. کولی شئ چې دې خوا یو سایډ ته یې ایډیټډ واچوئ، بل سایډ ته کوم چې اوریجنل دغه واچوئ. نو داسې یو بار راځي سټریټ د هغې په شکل باندې تاسو چې سکرول کوئ یا خواته یې ډراګ کوئ نو ښکاري چې څومره فرق دې کې ده او څومره فرق هغې کې ده. تاسو سایډ با سایډ یې کتلی شئ، فټ کولی شئ. نو ډېر ښه یعنې ډیف چیکر ډېر زیات استفاده لري نه صرف ډاکومنټ کې پکچرز کې هم. بل سکرینلی داسې یو ویب سایټ ده چې دې کې تاسو خپل یو موکپ جوړوئ. مثلا ویب سایټ تاسو استفاده کوئ، ستاسو تصویر یا تاسو د خپله د ویب سایټ عکس کوم سکرین شاټ چې تاسو اخیستی چاته لیږئ د موکپ په شکل ورلیږئ. دا ویب سایټ ته به لاړ شئ، خپل سکرین شاټ به انتخاب کړئ او دلته به ډراګ کړئ یا اوپن به کړئ. هغه تاسو ډایرکټ اتوماتیک موکپ جوړئ. د موکپ کې تاسو خپل آپشنز هم لرئ. کولی شئ چې دا مینیو بار یا سرچ بار چې کوم دا آف کړئ، آن کړئ، ورکړئ، بیکګراوند کلر چینج کړئ. نور هم بعضې سلایډ چینجز دي چې هغه پکې تاسو ته کولی شئ. چې کله غواړئ تاسو یو چا ته خپل موکپ ورولګئ یا بعضې د ویب سایټ موکپ خپل د فیسبوک کور پیج کې اچولی یا د یوټیوب کور پیج کې اچولی اوسي، نو کولی شئ چې د سکرینلی سره په اسانۍ سره جوړ کړئ. چاته ضرورت نشته چې ورته ووایئ دا فوټوشاپ کې ماته جوړ کړئ، السټریټر کې جوړ کړه، دې لانجې نه بېغمه یې. وم ویب سایټ چې کوم دا کاپي پیسټ کریکټرز په نوم ده. دا داسې یو ویب سایټ چې هر رقم ته شیپ ته وغواړئ هلته شته دي، هر رقم ته ایروس وغواړئ نو شیپ باندې چې راشي. مثلا دا شیپس دي، زه راغلم یو باندې به یې ماوس کېدی، دا ته به یې کوډ درکړي، دا به ته کاپي کړئ چې هر ځای کې پیسټ کړئ، ټیکسټ باکس کې پیسټ کړئ، ورډ کې پیسټ کړئ یا کوم میسیجز کې پیسټ کړئ. نو هماغه شیپ تا ته ډایرکټ هلته پیسټ کړئ. درته ضرورت نشته ده چې ته هغه انسټال کړئ کمپیوټر کې او هغې نه بعد ته خپل هغه کوم آیکن چې ده هغه په خپل میسیجز کې یا ټیکسټ کې استفاده کړئ. دې نه بغیر صرف شیپس نشته دي، ایروس وغواړئ، نور مختلف شیپونه لري. د ویب سایټ کې هر وخت اپډیټ کیږي نو هغه اپډیټینګ په واسطه باندې نور شیپونه هم اضافه کیږي. ضرورت نه لري اوس چې ته یو شیپ دی وکاته ولټئ چې چیرته لاړ شي او چیرې دا را پیدا کړئ. دغه ویب سایټ ته لاړ شئ، کاپي پیسټ کریکټرز په نوم. نو کریکټر خوښ کړئ، کاپي کړئ، خپل میسیجز کې یا ټیکسټ کې یا کوم ډاکومنټ لیکي هغې کې تاسو په کار ده پیسټ کولی شئ او کتلی شئ. آخري ویب سایټ چې کوم ده هغه کاپي ډاټ ای آی ده. دا هم استفاده ډیره زیاته ده ولې چې ته کله کانټینټ رایټینګ کوې چې کانټینټ ته ډېر ښه اوسي، انګیجینګ اوسي یا پلیټفارم کې سوشل میډیا کې ته اپلوډوي هغه سرچ کې زیات راشي. نو دا داسې ویب سایټ دی چې ته کولی شي دې طریقې نه ډېر ښه کانټینټ صرف ته څه کوي 2 باره لري چې یو کې د کوم بخش کې ده، مثلا ګرافیک ډیزاینینګ کې ده، ډیجیټل مارکیټینګ کې ده، هغه به فرست کې ولیکئ. سیکنډ د چی باره کې ده، فیسبوک باره کې لیکئ، ایمیج باره کې لیکئ، فوټو باره کې لیکئ. صرف به ته سیکنډ ټایټل ورکړي چې کله تاسو جنریټ باندې کلیک کړئ یا اوکې باندې کلیک کړئ نو تا ته لاندې یو لیست درکوي چې هر یو خپل خپل ټایټل ده. تاسو کولی شئ هغې نه یو ټایټل انتخاب کړئ او هغه ټایټل به تاسو سرچ انجن یا اس ای او کې چې کوم ده ډېر ښه سرچ به لري او ډېر زیات خلکو ته به ورښیي. نه صرف ټایټل یې ډېر زیات نور هم لري، کانټینټ لري. دلته چې تاسو وګورئ راشئ سکرول کړئ، هر یو علیحده علیحده آپشنز لري، هر یو علیحده علیحده کار لري چې هغې کار مطابق تا ته کانټینټ کریټ کړئ. نو دا وایي مونږ اته ویب سایټونه چې تاسو ته معرفي کړل. امید لرم چې تاسو دا ویب سایټونه خوښ شوي اوسي او داسې ویب سایټ وي چې تاسو په درد خوري. نو که چیرې دا ویډیو هم خوښه شوي اوسي لایک یې کړئ، شیر کړئ او که فکر کوئ مفید ده ما ته کامنټ کې ولیکئ. نو زه به داسې نور هم زیات ویب سایټونه دي چې روزمره کارونه، ډیجیټل کارونه چې کوم کمپیوټر مربوط کیږي ډېر اسانه کوي او ډېر په سادګۍ سره موږ کولی شو خپل کارونه مخکې بوځو.